نو د الله سبحانه و تعالی په اذن او داغه په مشیت سره د سیرت دا سلسله موږ دې حد را رسولې و چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوجو بیبي هاجره رضی الله عنها او د خپل غیږي معشوم بچي اسماعیل علیه السلام په دغه بیت الله په خوا کې چې لاله جوړ شوی نه دی روسته به جوړیږي خود الله په امر باندې دوی په دغه ځای کې پرې خودل او دوت رب العالمین ویلیم ابراهیم علیه السلام چې کله روان شو د دینه پناه شو په ډیرکو په غونډو باندې وروختو نو دی بیت الله او د کعبه طرف ته راوګرځېدو دغه زمانہ کې په دغه وخت کې د بیت الله کعبه نه د جوړه روسته به جوړیږي خو الله تعالی کړو چې په دې ځای به جوړیږي نو دی راوګرځېدو په دغه موقع باندې یو څو دعاګانې وکړلې یو دعا د الله سبحانه و تعالی نه دا وکړه چې ورزق اهله من الثمرات یا الله زما خو د خپل خزو بچي مې دلته پرې خودل او دې کې بستا کور بیت الله مرکز به جوړیږي خو دې ته روزي او خوراکونه ورکم الله سبحانه و تعالی ته د ابراهیم علیه السلام د دعاګانې دومره خوخي ګرځېدلې دي او د الله په نسبت باندې دومره مقبولې دي چې په قران کریم کې را نقل کړي دي او تر د قیامت پورې مؤمنانو په ژبه باندې دا جاری کړي دي نو ابراهیم علیه السلام د رزق او د خوراک سوال او داغي غوښتنه او داغي مطالبه د الله نه وکړه د دې نه دا معلومیږي چې انسان د دنیا سوال او د دنیا رزق د الله نه کولی شي بعضې خلکو د الله نه به دنیا نه غواړي دا غلطه خبره ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وجه دا ده چې کله د سړي د دنیا معاش نی برابر او په یو سیر وړو پسې دې سرګرداني نو دې به د الله عبادت او بندګۍ ته څه فارغ شي او ذهن به مشوش وي او دغه رنګې ته به تقوا وکړي صبر به وکړي خو کور کې بې څه ښځه او بچی نه کوي بیا به څه کوي بیا به دې په حرامو کې واقع کوي نو ابراهیم علیه السلام یوازې د خپل ځان دپاره نه بلکې د خپلو بچو دپاره هم د رزق او د هغې دپاره د خوراک څښاک د کانه پینه د دې سوال د الله نه وکړو د دې بله وجه دا هم ده چې په یو ځای کې په زراو په لکو باندې انسانان راجمع کېږي او د هغوی د خوراک څښاک بندوبست نه نو بیا دوی به څه کوي او مکه چې دا نو هغه زمانې نه تر د اوسه پورې داسې د عرب چې دی او مکه د دې ځمکه هېڅ دغه کې فصل پکې نه راټوکېږي او نه پکې څه خپل شی جوړېږي یو لخودق صحرا ده او دشت او بیبان د اوبه هم پکې کمې دي نو د هغې په وجه باندې دلته د خوراک څښاک داسې ظاهري اسبابو بندوبست نه و نو ابراهیم علیه السلام ځکه د الله سبحانه وتعالی نه د دې مطالبه وکړه سوره ابراهیم کې د الله د ابراهیم علیه السلام دا دعا داسې را نقل کړې ده چې ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون چې الله دې ته روزي ورکړي د قسمه قسم میوو او د غلو میوجاتو نه دې دپاره چې دي ستا شکر کوي ستا اطاعت عبادت او بندګي کوي وروسته پکې بیا د الله نه داسې مطالبه هم وکړله چې الله ته ویلې من آمن منهم بالله والیوم الاخر یا الله دا روزي پکې هغه چا ته ورکړه چې هغه ستا منونکی دی هغه مؤمني موحدي او الله قیامت منیم دا د الله سبحانه و تعالی د پر یو غیرت کو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو ته غوسو د کافرو ته په دوی باندې د دنیا ټوړه پرځونه شوله نو دې د پر دا خبره وکړه والله سبحانه و تعالی ول دا خبره ونه منله ولنا ابراهیم دا سینه دا ومن کفر ک چاکو پرکو اغیله مرکما څنګه دا دنیا خدار الامتحان دی ک چرته د ابراهیم علیه السلام دا دعا قبول شوه وي نو به په مکه کې صرف مخلص او هغه مؤمنان چې هغه د زړه د کومینه مؤمنان دي ناغي به پاتې کېدلې هر چې کافر مشرک دی منافق بی دینه خلک او دغه رنګ د غلطي او د خوشي عقیده والا خلک به د مکی دي کولې نه به پرې خو دی په دنیا کې به د خلکو پټ نیتونه هغه پټ رازونه سرایر هغه به راښکاره کېدي نو پوره مصیبت به جوړ وي سړي به لکه روپۍ لګولې وغه دې ته چېرته هېڅ به راواپس کېدلې نو په کلي کې به هم شرمېدلې او علاقه کې به هم رسوا کېدلې خو دا د الله رب العالمین ډېر ناشنا رحم دی او د الله شفقت دی چې په انسانانو باندې ستر او پرده راچولې او د دې نه د الله رحمانیت هم معلومیږي چې الله څنګه رحمان ذات دی ابراهیم علیه السلام ته وایي چې نه دا خو دنیا د ځای پکې کافر له مرکومه خو وروسته وایي چې فامتعهم قلیلا ثم اضطرهم الى عذاب النار ټیک ده چې په دنیا کې لږه زمانه مزې به ورکوم خو بیا په آخرت کې په زور باندې ورته بوځم
نو دې د وجه نه الله محسنینو ته هم ورکوي مطیعینو ته هم ورکوي او نافرمانو ته هم ورکوي خو کافر نافرمانه په دې باندې دوکه شي هغه وګیني دنیا کې مې مزي وکړي آخرت کې به مې همداسي الان کې په آخرت کې د دوی لپاره عاقبت او انجام د اور دی ابراهيم عليه السلام یو دعا د رب العالمین نه دام وکړه چې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم یلا ما د خپل بچی د خپل اهل او عیال په دسیم یو لقدق صحرا کې او دس یو بیبان کې مې وسول چې پاغي کې فسنو نشته دی پاغي کې شینکی او به غیاګانی نشته دی یا الله ستا کور بدل ته جوړیږي ته ماته ویلې دي د دې لري رزقونه ورکړه د دې حفاظت وکړه د دې نه دا معلومیږي چې د خپل بچو د دنیا او د آخرت د دوړو سوال د الله نه کولای شي په دعا کې به بخل نه کې د دې وجه ابراهيم عليه السلام ذکر د بچو د فردا سوال هغه کړی دی د دې نصوصونه دا معلومیږي چې الله سبحانه و تعالی د محسنینو بندگانو دعاګانې قبلې چې کله په یقین سره وین ابراهيم عليه السلام په دې دعاګانو کې د الله نه داسې مطالبه وکړه فجعل افئده یا الله وګرځه وزرونه د خلکو تهوي الیهم فجعل افئده الناس تهوي الیهم یا الله د خلکو زرونه داغي شوق او داغي توجه میلان دي اخر دغه کعبه طرف تر وګرځوم دا دوی ذکر وکړه چې کعبه خو یو ساده کوټه ده ظاهر کې د دنیا د سیر سیاحت پکې سنشته دي ابشار یا چې کم دی وبو یا ځنګل شینکین او باغونه دا پکې نشته دي خو یو ساده غوندي کوټه ده د کانو د غټو نه جوړه ده خو یانه د دې سره د خلکو شوق پیدا کړي ځکه وجه ده چې د ابراهيم عليه السلام د دعا د زور کړی دی او رب العالمین د سپوچت څه باندې دا قبول کړی ده چې د مؤمنانو زړه دې طرف تراخ کړی دی یو سره به دکاندار به تاجر او سوداګر به یقینو که په خپل دکانداري کې چې کم د مړي ژوندۍ ته بوزګار نه دی یو ګنټي د پر خپل دکان چې دی نشي بندولې او دا څنګه ډیر اهم کارونه کې پاتې خو کو ته ویل شي چې لکه حج او عمره لزینه ټیکټ دی راوتل ته ته ارڅ پری دی خپل کارونه ته مخکې رسته کوي او ته وګوره حرم دی زیارت لذي دا وجه دا ده چې الله سبحانه و تعالی د ابراهيم عليه السلام دا دعا قبول کړې ده او سره چې یو ځل لاړ شي نو دوباره چې کوم دی به غواړي کاله چې بیا لاړل په ځل کې هغه شوق هغه طلب او ځل کې هغه خارخ وي چې بیا لاړل الله سبحانه و تعالی د ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې هغه قبول کړلې څه مطلق او څه مقید په دې مابین کې ابراهيم عليه السلام هغه واپس فلسطین ته شام ته روان شوم نو هاجره رضی الله عنها د اسماعیل علیه السلام سره داسې محدود شانتې توخه پرې ښودله لږې غوندې کجورې وې او لږې اوبه وې ناغې دا استعمالولې د اوبې هم ختمې شولې او کجورې هم ختمې شولې نو هاجرې د زنها باندې لوږه پرې راغله او تنده پرې راغله او بدانه چې په سینه کې پی هغې وچ شو ماشوم چې دی هغه هم وږي او تږي او د ډېرې لوږې د وجې نه هغه لپې وهلې نو د اسبابو په درجه کې نورې صبر ونه کړی شي نو منډې ووالم او دا د انسانانو فطرت دی چې په هغې باندې تکلیف راشي چې هر څومره مصیبت وي تر دې پورې چې پته لګي چې زما هلاکت او زما مرګ یقیني دی نو بیا هغه اسبابو ته لاس اچوي د نجات او د خلاصۍ اسباب هغه اختیاروي دا کار فرعون هم کړی و په اوبو کې چې کوم دی دا یې ویلو چې یا الله ته زما رب او ایمان یې راوړی دا د هر انسان فطرت دی چې هغه د مرګ نه یېرېږي او د مرګ په وخت کې داسې اسباب اختیاري چې په هغې باندې ما ته نجات او خلاصون میلاو شي نو هاجرې رضنهای څه منډه وواله نو دې صفا غونډۍ ته وختله او دا ګمانو چې کېدی شي څوک راشي زما سره مدد وکړي نو په دې مابین کې څه ټیمې چې تېر کړو بیا د مروه ته رامنډه وواله او د دې صفا او د مروه په مابین کې د منډه او د سعی کې تقریبا و چکرې ووالې صفا ته لاول کې ختلې وه اختتام یې بیا په مروه باندې راغلی و او د منځ کې داسې جوړه غوندې کنده و سعودي والا په هغې کې هغه شنې دغه لګولې دي الله سبحانه و تعالی جبريل علیه السلام راولېږو دا د مؤمن ناشنا کرامت چې کله ناکله الله د مؤمنانو مدد هغه په ملایکو باندې هم کوي ناشنا خبره ده یو زنانه چې د کمزورې ذات او بالکل تنې تنها کې او ځان لوالي کې د الله سبحانه و تعالی ته د دې د ادا دومره خوښه راغلې ده د دې دا سعی او دا منډه الله داسې شکور ذات دی چې تر د قیامته پورې څوک هم چې حج او عمره کوي او بیت الله ته ځي نو د هاجرې دا سنت او د هغې دا طریقه به را ژوندې کوي په دغه درد باندې په دغه احساس باندې او دا خبره به ته قرآن کریم کې ډېره وینې
د مریم علیه السلام مور چې د هغې نظر منلی و که زما دا بچی وشو نو زه د بیت المقدس ته د خدمت دپاره وقف کوم دا نظر او دا منښته به دې څومره ځان له ځای کې منلې وه او دا به څومره په ځان لولې تنهایي کې وه او څو زره کاله مخکې دا خبره کړې وه لیکن یو زنانه ده خو چې د الله رب العالمین د دین دپاره قرباني ورکړې ده الله داسې شکور ذات والله شکور حلیم چې د هغې هغه سنت د هغې هغه خبرې د هغې په هغه ځان لوالي کې چې د الله ته کوم هغه فریاد او هغې را نقل کړې او موږ او تاسو د هغې قرت او تلاوت کوو او دغه رنګې د هغې هغه یاد هغه را تازه کوم نو هاجري رضنها چې دی نو دا اوس زه له منډه ووالم په دې کې جبریل علیه السلام الله راولېږو او دې ته آواز ورکوم نو دې لاول کې داخل او ګمان رالی چې ګینې دا زما څه وهم دی نو فقالت لنفسها ځان ته ویلې چې صح لږ چپ شه نو بیا د اواز یې ورده نو ویلې چې ان کان عندک غواطن که ته څوک فریاده رسې او تا سره رسوي نو موږ سره مدد وکړه نو الله رب العالمینو ته په زړه کې دا واچوله دا چې کله راغله د اسماعیل علیه السلام په خوا کې اوبه راوتلې وې او دا د صحیح قول دا د ظاهر د سیرت نه معلومیږي چې دا د جبریل په وزر باندې دا ځای وهلی و کوم خلک چې دا خبره کوي چې دا د اسماعیل علیه السلام په لت وهلو باندې راوتلي و نو قول دومره موثق نه دی دومره صحیح نه دی صحیح خبره دا ده چې د جبریل علیه السلام په وزر باندې دا اوبه راوتلې وې نو دې چې اوبه وکتلې ویې څکلې په خپل هغه استعمال کړلې او د هغې د وجې نه هغه لوږه او تند د هغې ختمه شوله او په سینه کې الله سبحانه وتعالی فی پیدا کړ د خپل بچي ته ورکړ اسماعیل علیه السلام سره نو الله سبحانه وتعالی د دې د حالت داسې برابرو چې په دې ورځو کې د بنو جرهم یو قبیله وه چې دا د یمن خلکو او عرب خلکو دوی د خپل علاقې د یمن نه راوتلي وروسته به موږ د هغې وجې ذکر کړو چې دوی د یمن نه ولې راوتلي یا خو دا وه چې په دې باندې د روم والا حمله کړې وه او دوی په هجرت باندې مجبوره کړي وو د هغه ځای نه په هجرت باندې پراوښتلو باندې مجبوره کړي وو نو مهاجر خلکو داسې کوچان شانتې عوام د عربو عادت هم دا و چې هغې به دا ګډې بزې وخان دا به هغه ځای ته بوتې چې کوم ځای کې به اوبه به وي شینکي به وه په دې پسې به ګرځېدل په ورځو باندې به کوم دی دوی به او په میاشتو به دوی دا سفر یې کولې هفته او دغه رنګې میاشت او بیا به یې په یو ځای کې پړاو واچوم نو دوی په دې خاطر باندې راوتلي وو یا د دوی د تربورانو سره سیرت کې راغلي دي چې دوه قبیلې وي حمیر ابن سبا او کهلان ابن سبا دا تربورانو خپل مابینځ کې بیا جګړې راتلې نو د هغې د وجې نه د فتنو نه تنګ شوي ول زه د دې ځای نه هجرت کوم د سر سوریته کولو په تلاش کې راوتلي وم او یو قول دام دی چې د دې په علاقه کې په سبا ښار کې یو ډیم او د هغې د راشلېدلو او د اوبو د راکولاوېدلو خطر موجود شوی و دوی ته د بعضو قراینو نه داسې پته لګېدلې وه بهرحال دوی چې کله راله د مکې نه لاندې په یو ځای کې پړاو یې واچوه نو بره په فضا کې مارغان یې ولیدل نو مارغان چې بره هوا کې تاوېدل نو دوی په خپله تجربه باندې دا خبره ثابته کړې وه چې کوم ځای کې مارغان وي ته اوبه وي ځکه چې اوبه نه وي نو بیا مارغان نه وي نو دوی ویل چې هلکه په دې علاقو باندې خو موږ سفر یې کړي دي او موږ چېرته مخکې مارغان نه دي لیدلي دا څنګه کار کېدی شي نو یو تن یې راولېږو د معلوماتو دپاره چې راغلل ویې کتل خبره د هغې رښتیا وه یو ماشوم د یو زنانه د په خوا کې اوبه دي نو دا سړی لاړی هغوی ته هلو ویلې چې داسې کار دی نو دوی ورپسې رالل و دا بنو جرهم قبیله چې وه سیرت کې دې په باره کې راځي وکانو اصحاب خلق دا چې نو دا ډېر ښه اخلاقو والا خلکو اخلاقي ماده په دې عربو کې ډېره زیاته وه داسې کمزوري زنانه باندې به خپل غیرت نه ښکاره کوو دا به ورته د خپل سمعت او سړیتوب نه دغه خبره ښکاره کېدل خلاف خبره ښکاره کېدله دې وجې نه وروسته به موږ وایو چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې کله ابوجهل دلې لرې ورچولي او دغه رنګې د هغه لوري چې کوم د هغه راغله او د عربو ته بد رد ویلې نو په دې کې هغې ته څه ونه ویلې وجه دا ده چې زنانو ته بیا څه نه ویلې نو دا بنو جرهم راغله د دې نه اجازه وغوښتله چې که ته موږ ته اجازه کړې نو موږ به ستا خوا کې به اوسېږو هغې ویلې ځمکه خو زما نه ده د الله د راضۍ ما سره اوسېږئ خو دومره ده چې فإنه لا حق لکم فی الماء تاسو ته به په دې اوبو کې د ملکیت حق بني اوبه تاسو استعمالوئ لوښي پې وینځئ او دغه رنګې کپړې پې وینځئ ضرورت چې تاسو څومره حاجتونه د هغه تېره پوره کوئ خو د دې اوبو واک اختیار به زما سره به او موږ مخکې ویلې که نه چې د عرب چې خاص کر دا بنو جرهم قبیله الله سبحانه وتعالی پکې داسې کمال اچولی و عامو عربو کې هم د عادتونو د وعدې ډېر پابندي به یې کوله قسم چې به وکړو نه به یې ماتو چې دا سر به هم پکې تو نو مطلب د هغه به یې پوره کوو به او د څخه پکې ډېره زیاته وه او د کمزورو باندې چې کوم د لاس نه پورته کول
نو داسې ونه کړ چې دا یو کمزورې زنانه د موږ د دې نه څه اجازه غواړو دا ابوبکر یې په زور ونیسو او دا ماشوم هم پرې والو د دې زنانه څه په زور باندې نکاح وکړو یا د دې بېعزتي وکړو داسې نه کول. برحال انسان مدني و تمه دی الله سبحانه وتعالی داسې یو پروګرام جوړ کړو چې دوی د هغوی سره اوسېدل په دې کې هاجره زنها وفات شوله. اسماعیل علیه السلام چې کله راغلی شو نو په دې بني جرهم قبیله کې ایسته نکاح واده وکړم. بنت زمامه چې د بدی کې وسره هغه له خپل لور په نکاح باندې ورکړله. اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ډېره زمانه دي کې تېره کړې وه. بیا ته الله سبحانه وتعالی امر وکړو چې ته لاړ شه مکې ته او د دې بچي حالت هغه دې معلوم کړه. نو دې چې کله را روان شو مکې ته چې راورسېدو نو اتفاقا اسماعیل علیه السلام ښکار ته وتلی ځکه د عربو زندګي چې ونه دا به په دې ښکار باندې تېرېدل. د ژوند د تېرولو د ظاهري اسباب یې نه وم. غشي به هم دې دپاره جوړول خپل مابینځ کې به جنګونه راتل او بل دا دی چې ښکار به یې کوم. نو ابراهیم علیه السلام چې کله راغلی ډېره زمانه کې د کور هغه نقشه هم ترې بدله شوې وه ځکه د باقاعده یو ښار جوړ شوی. نو د چا نه یې تپوس وکړو د خپل زوی په باره کې چې د هغه کور چېرته دی. نو هغوی ته وښودو دې چې کله ورغلی نو د اسماعیل علیه السلام ښکار پسې وتلی و. نو د هغه د بیبي نه د خپل انګور نه یې تپوس وکړو چې خاوند یې چېرته دی. هغوی ولې ښکار پسې وتلی موږ له غوښه راوړي ویل د کور هم څه حالت دی. نو دوی ورته وویلې چې د کور هم ډېر خوشې حالت دی لوږه ده ناره نوره ده او بس زندګي هم ډېره په سختۍ کې او په ضیقت کې ده. ابراهیم علیه السلام د خپل انګور ته وویل چې خاوند یې رالی زما د طرف نه به ورته سلام ووایې. د دې نه دا معلومېږي چې یو غایب بل ته د لرې نه سلام رالیږلی شي. او دویمه دا دی چې کله دې زوی راشي زما د طرف نه یو خصوصي خبر او پیغام به ورته دا واورې چې غیر عتبة بابک د کور د درشل او د دروازې د درشل دې بدله کړم. نبی ابراهیم علیه السلام واپس لاړې. دم اشنا خبره ده چې شاته یا اووه شواروزه مزل یې کړی دومره لرې نه راغلی دی او د ګوره د زوی په کور کې سل لږ شانتې وخت تېروي. منه د اسماعیل علیه السلام خو به دومره نه کړي چې دا به په ورځو باندې ښکار پسې دي خو یم به بېګاله راځي یا سباله یا بله ورځ. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله په امر باندې ایسته ووتو. دا د الله سبحانه وتعالی د انبیاو سره ناشنا احوال یې. انبیا علیه السلام د هغې هر ګام هره خبره هر اقدام د الله په امر باندې. اسماعیل علیه السلام چې کله راغلی د کور حالاتو ته وکتل نو د حالاتو نه اندازه ولګوله چې لوښي خو استعمال شوي دي او د رنګ د کور د حالاتو نه پته لګیږي چې څوک اجنبي میلمه راغلی و. نو د خپلې بیبي نه تپوس وکړو چې څوک ونه راغلی. هغه ویل داسې یو سپین ږیری راغلی و او هغه په تا باندې سلام ویلو. دویمه خبره یې دا وکړه چې غیر عتبة بابک خاوند ته به دې دا ووایې چې د کور دروازه او درشل دا دې بدل کړم. نو هغه پرې پوه شو. الله سبحانه وتعالی د انبیاو له ډېر ناشنا فراست ورکړي د یو بل په اشارو باندې پوهېږي. نو هغه ویلي چې د کور دروازه او درشل خو هم ته یې ما ته دې پلار ویلي چې دا طلاقه که نو دې وجې نه زه دا طلاقوم. او دا به موږ وروسته فایده کې ذکر کړو چې په عربو کې دا ښځې طلاقول دا عام یو عادت هم. خو د دې واقع دې کې اهل علم او د سیرت علماو یو څو فایدې ذکر کړي. یو دا دی چې که یو پلار وي چې هغه د بصیرت والا وي روح او دغه رنګې چې کوم دی عقلمند وي هوښیار وي او دینداره وي او هغه د خپل زوی ته ووایي چې دا ښځه دې طلاقه که نو هغه به طلاقوي. اگر که دې زوی به په دې ښځه باندې چې کوم دی په دې ولیمه او په دې واده به یې لکه روپۍ لګولي خو لیکن چې پلار ورته ووایي نو بیا به دا ښځه طلاقوي. خو داسې پلار چې هغه داسې دغه نه وي بېلمازه نه وي ټوډري غوندې نه وي کمقل نه وي هسې د زړه او د سینې د یخوالي دپاره نه بلکې هوښیار پلار وي دینداره وي او هغه په دې خپل ګور کې څه نقصان لیدلی ناشکره یو دغه رنګې بد اخلاقه او نور دینداري پکې نه بېلمازي کوي. نو که داسې پلار راولګېږي او زوی ته ووایي چې دا ښځه دې طلاقه کړو نو هغه بې طلاقوي. نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته یو تن د دې په باره کې تپوس کړی نو بیا ورته دا خبره فرمایلې وه چې الوالدو پلار چې دی من اوسط ابواب الجنه دا د جنت د منځمۍ دروازې نه دی. ان شئت فحافظ علیه و ان شئت فضیعه که خوښه وي نو د دې حفاظت وکړو که نه نو مطلب هېڅ ضایع که ستا خوښه ده که د دې جنت د منځمۍ دروازې حفاظت کې خبرې منې او که نه منې ځان په نقصان کې اچې. ابو درداء رضی الله ته یو سړی رانلی او هغوی ته ویلې چې ما ته مې دا مور وي چې دا ښځه طلاقه که ناغه دې څه د حدیث ویلې چې الوالدو
پلار چې دی من اوسط ابواب الجنه ما د نبی نه اورېدلي د پیغمبر نه چې پلار د جنت منځمۍ دروازه ده. دلته ابو درداء رضی الله عنه د حدیث نه داسې استدلال کړی دی چې والد په معنا د هغه چا باندې چا نه چې بچی پیدا کېږي که پلار دی او که مور دی خو چې هغه خیر دی او هغه تاسو په مشوره باندې او تاسو په دې ښځه کې چې کم دی واقع داسې نقصانات وښي چې هغه ځای نیسي نو بیا به سړی هغه ښځې ته دغه رنګې ولیمې ته هغه نقصان ته به نه ګوري. نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عمر رضی الله عنه چې کم دی له خپل زوی عبدالله ته ویلي دا ښځه دې طلاقه که هغه نه طلاقوله عمر رضی الله عنه چې کم دی راغلی ایسه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې شکایت وکړو چې زه مداخله طلاق کو دې نه طلاقي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ویل چې اطیع اباک د پلار خبره دی منه او دا ښځه طلاق کم. زمونږ په دې زمانه کې ته وګوره ښځه چې کم دی نه ښه بد اخلاقه وي او دغه رنګې په هغې کې به ورانې وي لیکن هغه مخکې کولی شي او د ښځې خپلوان او پلار هغه شاته کولی شي او دغه رنګې د پلار سره چې کوم دی جګړې کول د هغه سره بد اخلاقي کول بلکې داسې ویلې که زما دا پلار ساده دی په څه باندې نه پوهېږي د زړې زمانې دی دا په دې زمانه کې نه چلیږي. یو اثر کې راغلی وي لقد رأى عمر بن الخطاب شيخا كبيرا يده مشلوله. عمر زنه یو سړی ولیدو د هغه لاس شلون نو دې نه تاسو کو فسالهم ما الذي اصابك من مرأة ما الذي اصاب يدك من مرض څنګه ناس څه بیماری لګېدلې ده څنګه د الله زی ګوزنګ د فالج وهلې ناغو ته ویلې چې وان ابي قد دعا علي في زمن الجاهليه ان تشل يدي فشلت. وې دا خو ماته په زمانه د جاهلیت کې چې کله زم کافر نو پلار مې کافر ما پلار غوسه کړی نو ماته مې د پلاري څخه خیرې وکړلې چې الله دې د لاسونو شل کا وې د پلار د خیرې را باندې ولګي د لاسونو مې څه شل شو. نو ګوره په زمانه د جاهلیت کې پلار هم کافر دی او دین کافر دی او هغه کافر پلار ته جاهل پلار ته خیرې کړې دي او داغه خیرې په لګېدلې. نو فقال عمر وهذا دعاء الآباء في الجاهلية فكيف بالإسلام يخلقو تاسو اندازه ولګوي چې یو جاهل یو کافر پلار یو فاسق او فاجر او یو بيدینه پلار هغه بچی ته دا خیریو چې هغه پیلګي نو که یو مسلمان پلار یو سپینګره یو چې کوم د الله والا یو مستون کې پلار هغه راولګي یو بچی ته خیریو کې دا څنګه زی بني سي کې بني سي خامخه بني سي. د دې وجنه په دې واقع کې زموږ د پردات تنظیم ده چې بچو ته خیری مکوي او د بچو د پردات انساني ده چې د پلان سره چې کوم د وړ کول مکوا داغه سره جرګې مرکه داغه په خلاف باندې جرګې مرا غونډوا د پلان سره په کور کې چې کوم دی ریش او تقسیم مکوا او دغه رنګ چې کوم دی داغه سره بد اخلاقی او نافرمانی مکوا دا ژوندۍ دې هیڅ کله نه کېږي. احادیث نه معلومیږي چې هغه ګناونه چې داغه نفس سزا ملاويږي په دنیا کې یو هغه د مور او پلان نافرمانی ده. لکه واقعا بیا مدا خبره معلومیږي چې ناشکری هغه نه د فکر نو عزتمند زمونږ تاسو په دې زمانه کې دا ډیره زیاته د ماده په من کې راغلي هر سړی خفه دی پریشان دی ګیلی او معنی کې کچا سره کینی بس څه پته د کور خبري راوالي د دکان خبري او دغه رنګ د خپل ستونزې مشکلات بتوي څه بر باندې خیال کې ته ګری چې لکه دې حل کولای شي او یقین وکړه چې تا خپل چاته خپل فریاد او دغه رنګ د خپل کمزوري د ذکر کې هغه دې مخفقو او دغه په ځل کې به هیڅ کله چې کم د ستا هغه تعظیم برانی هغه ته بس فخ کار شي هغه ته ډیر کمزور ښکار شي لکه دا خبره د احادیث د من نه منوي او دا د تجربې نه ثابته ده. دی وجه نظم عزتمند هر حال کې شکر هغه مستل پکار دی. اهل علم امام ابن قیم ویلي دي شکر څه ته ویل کېږي وظهور اثر نعمت الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبه وعلى جوارحه انقيادا وطاعه. شکر دې ته ویل کېږي چې یو سره په ژبه باندې د الله سبحانه و تعالی د نعمت احساس وکړي داغي بیان وکړي داغي اظهار وکړي په دې ځل کې د الله رب العالمین سره محبت او دغه په اندامونو باندې د الله طاعت عبادت او بندګي وي. زما عزتمند دی وجنه د شکر کې یو څو خبرې دي یو دا دی چې تعظیم المنعم کوم ځکه د سره انعام کړی دی نو دا هغه انعام په ځان باندې معنا که داغه د طرف نه لږ غوندې تکلیف ته راوړي چې داسې زر دنیا مه راخبره وه داغه په سر باندې شیطاني مه کوه. عزیر علیه السلام ته الله یو ناشنا خبره کړې وه ویا عزیر اذا اصابک بلیة مني فلا تشکوني الى خلقي. ای عزیر علیه السلام که زما د طرف نه په تا باندې څه مشکل راغلی بیماري راغله فقر او نیستي راغله څه مصیبت راغلی د وارث زما مخلوق ته زما په سر باندې شکایت مه کوه د وارث زما په سر باندې راپورټ مه کوه کماله
اشکوک الى ملائکتی اذا صعدت مساویک زه خپل ملائکو تر ستا په سر باندې کینه نه کوم چې ګوره زما بنده دی او د ده ګناهونه ما ته را روان دي زه له رزق ورکوم زه ګیله نه کوم نو ته څه لکې نو د دې د وجې نه که مصیبت در باندې رالې لږ صبر کوه ابو حازم چې دی نو د هغه نه یې تپوس وکړم یو سړي دی ابو حازم د ده ډېر ناشنا اقوال دي او دا د دې تابعینو په دور کې ډېر ښایسته ښایسته خبرې به ده کوي ډېر صالح او بزرګ سړی و د ده نه چا تپوس وکړو فسأله رجل فما شکر العینین هغه ورته ویل یا ابو حازمه د دې سترګو شکر څه دی ویل شکر د سترګو شکر هغه دا دی اذا رأیت بهما خیرا فاعلنته واذا رأيت بهما شرا فسترته کله دې سترګو باندې د خیر خبره دی ولیده هغه خلکو ته اظهار کو چې لکه دا پلانې ډېر ښه سړی دی ته ګوره سخا کوي صدقه ورکوي او دا پلانې نیک عمل کوي کله دې سترګو باندې تا د چا نه څه غلطي ولیدله نو هغه شکر او پرده راچوه زما عزتمند تا د شکر د سترګو شکر دی موږ وګینې صرف چې کم دی نسوار واچوه او بیا چې کم دی یو ډکې وکړه شکر الحمدلله ووایه نه زما عزتمند دې ته وګوره موږ سره که چا لږه بد اخلاقي وکړله 15 مزله چې کم دی 15 کیلومتره فاصله تیر کړي او د هغه په سر باندې بیا شکایت کوي ته څنګه مسلمان یې برداشت به ته کله کړې زما عزتمند دا اخلاق چې دی نو دا په کور کې نه چلېږي دا چې کله سړی بار په معاشره کې اوسېږي نو وایي د سترګو شکر هغه دا دی چې کله د چا غلطي دی ولیده په هغه ستر او پرده راچوه ډنډوره مه وهه او چې کله د چا کمال دی ولیدو د هغې اعلان کوه نو بیا ورته هغه ویلي چې وما شکر الاذنین د دې غوږونو شکر څه دی هغه ویل د دې دا دی چې اذا سمعت بهما خيرا فاوعيته واذا سمعت بهما شرا فدفعته د غوږونو شکر دا دی که به دې ښه خبره اورېدله هغه زیه کوه هغه اوره هغې له زیه ورکړه چې کله دې په دې باندې بده خبره اورېدله نو هغې څه دفع کوه د چا د ستا په وړاندې باندې غیبت کوو د ستا په وړاندې باندې د چا سپکې ویله په چا پسې چې کوم دی بدنامه ویله د چا تحقیر او حقارت کېدو نو زما عزتمندو د ده د دې اثر نه معلومېږي چې په هغه ځای کې بیا خپل غوږونه یې هغه بندوه هغې کې سره چې کوم دی دلچسپي ماله بیا وتل وما شکر البطن د دې خېټې شکر څه دی نو هغه وویلې چې د خېټې شکر هغه دی چې الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې ذکر کړی والذین واکسان هم علی فروجهم چې په خپلو شرمګاهونو باندې حافظون حفاظت کوونکي دي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین چې د خپلو بیبیانو د خپلو وینځو نه علاوه خپل شرمګاه خپل عورت هغه غلط نه استعمالوي په زنا کې په بدکارۍ کې نو دا د خېټې او دغه رنګې د دې اندامونو شکر دی زما عزتمندو د دې خبرې مقصد دا دی چې شکر موږ او تاسو له ډېر ضروري دی په رزق باندې د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو باندې شپه ورځ موږ او تاسو باندې د الله څومره نعمتونه دي او الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې د دې شکر ډېر ترغیب ورکړی خپل صفت یې دا ذکر کړی دی چې الله رب العالمین وهو شکور حلیم الله قدردان ذات دی نو بندګانو کې هم دا صفت هغه غواړي دقه وجه ده بني اسرائیل ته دا خبره ذکر کړو مونږ ته دا لئن شکرتم لازیدنکم که شکرم کوو الله نعمت دل سیوا کوما او کنا شکریم کوله غوړې زما عذاب او فقر چې کوم دی هغه ډېر زیات دی یو اثر کې راغلی وان الله عز وجل لتنعم العبد بالشکر الله رب العالمین یو بنده ته په یو نعمت باندې د شکر د وجې نه فایدې ورکوي من تعالی یو گاڑی در کړی دی ځواني دل در کړی ده د الله عبادت او بندگی پکې نو الله دل سیوا کوي ولیکن کله چې پکې یو سره ناشکری وکي نو قلبها عذابا استجکم د په عذاب باندې مبتلا کی او دغه گاڑی دی په کروڑو روپۍ باندې اغستې خو ناشکری باندې پکړي چرته چې کوم د ګناه باندې پکړي د زنا زیات سبب کې ورغلي نو روزانه باندې مصری ته ودرولې او دغه رنګ دا بدن باندې روزانه باندې خوږيږي دا د الله عذاب د هوته په ځان باندې نه کويږي دا چې الله سبحانه وتعالى زعزت زمونږ نه شکر غواړي دغه وجه ده چې د ابراهیم علیه السلام په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده شاکرا لانعمه دا د الله د نعمتونو ډیر شکر گزارو موسی علیه السلام تل فخذ ما اعطيتك وكن من الشاکرین تعالی مې رسالت درکړې تاسو مې خبرې کړې دا نعمت ولو د الله شکر کوه نبی صلی الله علیه وسلم د الله ډیر عبادت او بندگی کوله او دا به ویل افلا اكون عبدا شکورا ولذا د الله شکر گزار بنده نشم او دا رنګ مونږ چې به په سنت طریقه دا غي نه روسته به دا خبره کوله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله سبحانه وتعالى د نوح علیه السلام په باره کې ویلي دي انه كان عبدا شکورا دا نوح علیه السلام د الله ډیر شکر گزارو
او دا درنگی کتا وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون کدا الله عبادت و بندگی کول غواړي نو د الله سبحانه و تعالی شکر هغه ادا کوي. زما عزت مند ډیر ماشنا عبادت ته او ډیر زیاتې فائدې دي چې موږ په دې لن څنګه وخت نشو بیانولې. دغه ویلي دي مهاجر ابن مکی ابراهیم ابن مکی ویلي دي هغه وزید ابن جریج سره ناست یم دا ټول ډیر نیکان کسان دي د دوی ډېر خپل واقعات دي. نو زه د ابن جریج سره ناست یم نو فجاء سائل په دې کې یو سائل یو سوالګر راغلی فسالونو د ابن جریج نه سوال وکړو چې ته وغوښتل نو فقال ابن جریج لخازنه دی ابن جریج د خپل هغه منشي ته ویلې هلکه د سوالګر له اعطيه دینارا یو روپۍ ولا ورکړئ یو اشرفۍ. نو په دې کې هغه منشي څه انکار وکړ هغه ویلې چې حضرت جي ولې ما سره فقط یو دینار دی وان اعطيته او که زه دا یو دینار دې سوالګر ته ورکړم نو لجعت وعیالک نو دا ته ستا ښځه او بچي به څه کوي بیا به تاسو وږئ. نو په دې کې ورته هغه غوسه شو چې هلکه زه ته هم چې منشي ورکړه او ته نه ورکړم نو بس هغې ورکړو. نو دا مکی ابن ابراهیم وی زه سره ناست یم فنحن عند ابن جریج موږ له په دغه ټیم کې ناست یو فجاء رجل یو سړی راغلی د مجلس سره داخل شوم ومعه سر و کتاب یو سره داسې یو بټوه غوندې وه او بل سره یو خط ورسره و فبعث الیه بعض اخوانه ابن جریج ته یو ملګري خط رالیږلی و نو په هغه خط کې ته داسې لیکلی وم چې وقد بعثت الیکم 50 دیناره ما درته 50 شرفۍ در ولېږلې او دا څه چې کوم دیواله. نو دا ابراهیم یو ته کتل چې کله د کڅوړې داسې پلو کړه فعدها چې ویې شمارلې نو فاذا هو ب50 دینارا واحد نو 50 او یو یعنې 51 یو 50 دینار اشرفۍ وي. نو د خپل خزانچي ته ویلې چې ګوره د الله رب العالمین دپاره د یو دینار ورکړو نو رد الله علیک احدا الله ته هغه یو هم راواپس کړو 50 یې پې د پاسه درکړلې. زما عزتمندو دا واقعات چې کوم دي دا هم دې دپاره دي چې زموږ او تاسو لره د الله او د الله د رسول په دې خبرو باندې یقین پکار دی. ناشکري مه کوه په ناشکرۍ باندې هېڅ هم نه کېږي. د دې وجې نه دغه ویلي دي عبدالرحمن ابن عوف رضی یو ناشنا خبره یې کړې ده هغه ویلي دي وایي ابتلینا وایي موږ باندې الله سبحانه وتعالی امتحان راوستو بالضراء په تکالیفو باندې فصبرنا موږ صبر وکړو ولما ابتلینا بالسراء چې کله موږ له چې کوم د نعمتونه راکړه فلم نصبر بیا موږ صبر ونه کوم. دا یو واقع ته اشاره کړې ده چې الله رب العالمین سورې حدید په پس منظر کې هغه بیانېږي چې دوی باندې سورې حدید ولې رالیږلي وو ځکه چې هغه ټیم کې دوی باندې لږ خوشحالي راغلې وه او لږ شانتې غافله شوي وو. نو وایي ګوره په مصیبت کې به موږ الله ته متوجه کېدو موږ به صبر کوو خو چې کله په موږ باندې راحت او خوشحالي راغله نو په شکر کې وایي څه موږ پیل شو. بیا یو ناشنا خبرې کړې ګوده خبرې کړې خو اخره کې داسې ویلي دي چې والجائع هغه سړی چې هغه وږی وي نو هغه صبر کولی شي په وخت د غیبوبت د طعام کې. یو سړی وږی دی هغه ته لا روټۍ نه ده راغلې هغه له صبر کوي خو لیکن چې کله ورته روټۍ مخې ته راغله نو بیا په دغه ټیم کې صبر کول او شکر کول دا ډېر ګران دي. تاسې به په ګینسه باندې ناست انتظار به کې خو چې دسترخوان یې تخور کړو نو بیا به 15 منټه صبر نشي کولی بیا به چې هلکه د کاسو کې دا سالن هغه راواچوه ټوله ورځ به دې روژه نیولي خو لیکن کله چې د افطار او د پېشمني دغه د روژه ماتي ټیم راغلی د 3 منټه امتحان انتظار به د باندې ډېر سخت وي. وجه دا ده چې غالبا سړی په نعمت کې څه پیل کېږي دغه وجه ده چې الله سبحانه وتعالی د اکثر انسانانو د دې ګیله کړې ده. الله غذا ته وهو الله اخرجکم من بطون امهاتکم تاسو د میندو د خېټو نه نه ایستلي لا تعلمون شیئا تاسو په هېڅ باندې هم نه پوهېدلی وجعل لکم السمع والابصار والافئده سترګې مې درله درکړي غوږونه مې درکړي زړه مې درله درکړی دی قلیلا ما تشکرون خو ډېر کم شکر وباسئ او لعلکم تشکرون وقلیل من عبادي الشکور زما په بندګانو کې ډېر کم بندګان چې دي هغه شکر وباسي. نبی صلی الله علیه وسلم په موقع باندې اثر کې راغلي وریځې ولیدله او بیا ته وایي چې هذه روایت الله یسوقها الله عز وجل الى قوم لا يذكرونه ولا يشكرونه. دا وریځ چې دا یو عام نعمت دی باران دا الله هغه قوم ته ورولي خلکو ته چې الله د سره فی جنیم نه الله نه هېڅ غافله کېږي د الله ذکر هم نه کوي باران پرې راشي هېڅ علاګانې وباسي یو چغې سورې وغي الله سبحانه وتعالی ته توجه نه کوي د الله شکر هغه نه وباسي. زما عزتمندو دا ماده په موږ تاسو کې ډېر راغلی د دې د وجې نه د الله رب العالمین په شکر ګزارۍ کې اوسېږئ دا ډېر عجیب او ناشنا عبادت او بندګي ده. د ابراهیم علیه السلام بعضې احوال اب انشاءالله په راتلونکي خطبه کې